روان یو چې د غره په ډډه کې د اوسیدونکو خلکو ستونزې انځور کړو. د کابل واوره یو شمېر خلکو ته خوښي وربخي او ځینو ته بیا ستونزې جوړوي. دا د کابل ښار اړوند د کارتې سخي سیمه ده، هغه سیمه چې خلک یې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دلته د واورې په ورېدو سره د خلکو ستونزې لا ډېرېږي. یعنی مشکل ما نمیسته که زینای ما جور شد. در زمستان برفباری تا میشیم بالا شدن هم میتونیم، از خاطر برف زیناست میلخچیم دیگه. مشکلات اقتصادی هم زیاد است. سپینګری ګل نظیم کاکا ته دا چاره ستونزمنه ده چې د زړه په زور پورته وخیږي او ناروغ پر همدې کږلېچونو ښکته او روغتون ته یې یوسي. یعنی فقط فکر کنی 357 واتت تا که من برم اوی به کامالت یخی به چهارت کسایی که مسکین از بیچارت نمیگه. اینمی دفتن یک مردی داریم که به حساب ولادت میکنن، مگه مینال تا کدن از این تابوی چه رقم تا کنیم. یعنی مشکل دیگه. دا سړی بیا په همدې واورو او د غره د سینې په څیرې شویو خطرناکو لارو کورونو ته خوراکي توکي پورته کوي. وایي غریبي ده چې نه کوي نو څه به کوي. والا دیگه مشکلات ها بالا کردیم، راه زینش خراب است، دینا نداره، گاهی خطا شده و بالا شده دیگه بالا کردیم دیگه، مجبوری هستم، اگه کار نکنم نمیشه. بل لور ته د دې سیمې مشر وایي حکومت له پامه غورځولي دي او خپلې سیمې په خپله پاکوي. خود ما که پاک نمیکنیم کی پاک میکنه؟ این توسط خود مردم است. چندین دفعه حتی غالمغال کردیم که بعضی جای مردار بوده، داخل کوچه رفتیم سرشان غالمغال کردیم که حالا میره کی پاک کنه؟ تو دست به کار نشیم، دست به کار نشیم، میره کی پاک کنه؟ کابل ښار کې یو شمېر خلک د غرونو پر سینو ځان ته میشتځایونه جوړ کړي. که له یوې خوا د ښار ښکلا ده، خو له بلې خوا دغه ډول ستونزې هم لري. د دغې سیمې خلک نه یوازې د ژمي په موسم کې بلکې د کال په نورو فصلونو او موسمونو کې هم د دغه ډول ستونزو سره مخ وي. عبدالواسع پوپلزی، رویداد نیوز، کابل.